چې کعبه اول چا جوړه کړې ده. اول بانی د بیت الله او د کعبه سوکو امام ابن کثیر دلتا ډیر اقوال ذکر کړی دي. یو روایت د امام ابو جعفر باقر نه نقل کړی دی چې کعبه اول ملائکو جوړه کړی ده. دویم قول د عطا او سعید دی چې کعبه اول آدم علیه السلام جوړه کړی و. دریم قول د وهب بن منبه دی، هغه وایي چې کعبه اول شیش علیه السلام جوړه کړی و. لیکن محققین مورخین امام ابن کثیر او نور دا خبره کړی ده چې اول کعبه دا ابراهیم علیه السلام جوړه کړی ده. د کعبه بانی ابراهیم علیه السلام. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. د دې آیات کریمه لاندې ډیرو مفسرینو دلته مختلف اقوال بیان کړي دي او په دې کې حدیث د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ راخسته دی. امام بخاری امام مسلم دواړو دا حدیث ذکر کړي، متفق علیه حدیث دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې اول کور د الله یا اول مسجد دا کم یو جوړ شوی دی. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اول کعبه جوړه شوی ده. بیا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دویم تپوس دا کوي چې دې پسې بیا کم مسجد او کم د الله تعالی کور جوړ شوی دی. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا بیت المقدس جوړ شوی دی. نبی پاک علیه السلام بیا فرمایل د کعبه او د بیت المقدس په منځ کې مودا هغه 40 کاله وه او بیت الله اول جوړ شوی دی او بانی ابراهیم علیه السلام او وروسته بیت المقدس جوړ شوی دی او بیت المقدس یعقوب علیه السلام جوړ کړی دی او یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نوسه و. کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړه. دې علماء لیکلي دي چې د نبی پاک علیه السلام د نبوت نه 15 کاله مخکې قریشو کعبه جوړه کړې وه. بیا د نبی پاک علیه السلام د وفات نه بعد زبیر رضی الله تعالی عنہ دغه کعبه دوباره جوړه کړې وه او بیا د زبیر رضی الله تعالی عنہ نه پس حجاج بن یوسف دوباره بیا د کعبه تعمیر وکړ او بیا کعبه جوړه کړه. وروسته بیا منصور بادشاہ هغه به اراده دا لرله چې کعبه ورانه کړي او بیا جوړه کړي، لیکن امام مالک ترې منع کړ چې دې نه لوبې مه جوړوئ چې یو به کعبه په یو ډیزاین جوړوي او بل به په بل ډیزاین جوړوي. اصل چې کله ابراهیم علیه السلام دا کعبه جوړه کړې وه نو اوس چې کومه کعبه ده دا داسې نه وه، بلکې د کعبې 2 دروازې وي او کعبه کې د حتیم د حجر اسماعیل چې ورته وي. توضیحات والا لیکي دغه مقام کې اسماعیل علیه السلام دفن هم دی. دغه پکې دننه و. یو حدیث کې راځي یو ځل عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها د نبی پاک علیه السلام ته عرض وکړ چې زړه مې غواړي چې کعبه کې دننه او داخل د کعبه کې 2 رکعات نفل وکم. نبی پاک علیه السلام راوستله او د حتیم کې دا ورکه دیوال چې کوم دی د سپوږمۍ په شکل کې ګول او ورته فرمایل چې دلته منځو کا او به ورته فرمایل چې ستا قوم کله کعبه جوړوله نو حلال مال راټول کو
او حلال مال کم شو او کعبه باندې مصرف او خرچه زیاته کېدله نو بیا د حتیم تینه بهر پرېښوده. په هر یو شي کې د الله تعالی حکمت وي. که تاسو ګورئ بادشاهان او غټ خلک هغه کعبې ته داخليږي په دې وخت کې او دننه مونځ کوي او یو لوی سعادت دی دا او د هر چا زړه دا غواړي. الله تعالی دا څه حصه د کعبې نه بهر پرېښودله چې عام مسلمانان ام زی او دغلته مونځ کوي. والحمدلله نن عام مسلمانان هم دغه حتیم کې مونځ کوي او دا حتیم داسې دی پیغمبر مهربان فرمایي لکه داخل د کعبې کې تا مونځ وکړه. حاجیانو ته پکار دي چې خامخا دغلته مونځ وکړي او هغوی کوي. په مدینې کې ریاض الجنه او په مکې کې حتیم داسې لکه داخل د کعبې کې